اندام اندام بدن بدن کی وینه در نظر چې څه درته پکار وي ښه په مینه در نظر او ژوندی چې وم غزل کې به مې تا وې تا وې تا ژوندی چې وم غزل کې به مې تا وې تا وې تا دا تور ټکي د واورې غوندې سپینه در نظر څه زبردست ښه په ارام مې د بوډۍ تر ټاله ورسوه ښه په ارام مې د بوډۍ تر ټاله ورسوه په دې ماښام مې د بوډۍ تر ټاله ورسوه دی مې د لاس کې وي چې چېرته بې خماره نه شم دی مې د لاس کې وي چې چېرته بې خماره نه شم سره د جام مې د بوډۍ تر ټاله ورسوه ځان دې زرې کړي باده مونږ ته د وطن رنګین کړي ځان دې زرې کړي باده مونږ ته د وطن رنګین کړي د یو پیغام مې د بوډۍ تر ټاله ورسوه چې نه په دار زوړن شي نه ورته چاړې ورسي چې نه په دار زوړن شي نه ورته چاړې ورسي غاړه د کام مې د بوډۍ تر ټاله ورسوه او لمات وجود نه یې دردمند داوړ الغام خلم لمات وجود نه یې دردمند داوړ الغام خلم هوا سلام مې د بوډۍ تر ټاله ورسوه ګرانو مینوالو ستړي مه شئ احترامات نیکې هیله مې ومنئ په دغه امید چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ آریان داوړ یم خپرونه د هنداره لکه څنګه چې تاسو د پته ده چې موږ تل په څیر دا هڅه کړې ده چې د هندارې په سکرین تاسو ته داسې یو نیم شاعر در وپېژنو نو نن راغلی یو شمالي وزیرستان محمد خیل کلي ته چېرته چې دردمند داوړ صاحب ژوند کوي دردمند داوړ صاحب د هیڅ قسمه د تروپ محتاج نه دی ولې چې د سره یو ځل ما په هنداره پروګرام کې د سره یو ځل پروګرام کړی دی هغه پروګرام تاسو په لینک په ډسکرپشن کې کتلی شئ هغې پروګرام نه تاسو د په متعلق پوره معلومات حاصلولی شئ نو راځئ ملګرو چې په دویم ځل دردمند داوړ ته په خپل پروګرام کې هرکلی ووایو په ټولو نه اول دردمند داوړ صاحب په دویم ځل زه په خپل پروګرام هنداره کې تاسو ته مینه هرکلی ستړي مه شئ یا ستړی مه شئ ډېره مننه آریان صاحب مننه چې تاسو راغلی په دې مصروف وخت کې مو خپل وخت وایستو او موږ له مو مؤخره کړه ډېره مننه شکریه تشکر مننه دردمند داوړ صاحب با چې کله تاسو سره ما اول ځل پروګرام وکړو نو هغه بلها خلکو وکتلو نو بار ما ته ملګرو په واتساپ په میسنجر او په کمنټونو کې دغه ستا غوښتنه یې رانه کوله چې تاسو لاړ شئ او دردمند داوړ سره یو ځل بیا پروګرام وکړئ نو نن زه په دې خاطر راغلی یم زموږ د مینوالو ته به ته څه وایې مننه د ټولو لیدونکو چې موږ ته دومره مینه راکوي همدغه مینه ده چې موږ غصوي لیکلو ته شعر لیکلو ته غزل لیکلو ته موږ ته ډاډګرنه راکوي ډېره مننه تشکر او د ټولو لیدونکو مینوالو ډېره شکریه ادا کوم ډېره مننه چې دی موږ اوري او موږ برداشت کوي مننه دردمند داوړ صاحب رزو غزل طرف ته یو څو مسلسل غزل در ناروم مهرباني مطلب دو اریان صاحب د غزل نو چې توکل مې کړی غېږې ته درځمه مې کدې توکل مې کړی غېږې ته درځمه مې کدې درتللو ته مجبور یم ډېر له غمه مې کدې توکل مې کړی غېږې ته درځمه مې کدې درتللو ته مجبور یم ډېر له غمه مې کدې او دا لویه خودغرضي ده چې زه تنده ماتوم علم صاحب دا لویه خودغرضي ده چې زه تنده ماتوم توبې مې سلامت در نه راوړمه مې کدې دا لویه خودغرضي ده چې زه تنده ماتوم توبې مې سلامت در نه راوړمه مې کدې او ترخې نه هېرېدونکي خاطرې راټولوم ترخې نه هېرېدونکي خاطرې راټولوم نن ټولې په جامونو کې کرمه مې کدې آریان صاحب شعري ده چې د وخت جبر ستم کړمه بېدمه او ستومان جبر ستم کړمه بېدمه او ستومان لتا د شمرستون سره د دمه مې کدې اوس هم په اوداسه کې یم هېڅ نه و د جومات اوس هم په اوداسه کې یم هېڅ نه و د جومات نه کفر نه سجده وه محترمه مې کدې اوس هم په اوداسه کې یم هېڅ نه و د جومات نه کفر نه سجده وه محترمه مې کدې او دردمند داوړ یوازې دی هغه شیریني ورک
دردمند داوړ یوازې د هغه شیرین یو راګ چې ته به یې کړې جوړه له ټول چمه مه یې کدی. زبردست. نور به سره شریک کوي. بل غزل ترڅا چې شاد اندام اندام بدن کی وینه در نظر. اندام بدن کی وینه در نظر چې صدر ته پکار وي ښه په مینه در نظر. واه دا بیا اورم. اندام بدن کی وینه در نظر چې صدر ته پکار وي ښه په مینه در نظر. او ژوندی چې وم غزل کې به مې تا ژوندی چې وم غزل کې به مې تا دا تور ټکي د واورې غوندې سپینه در نظر. زبردست. او اریان صاحب شعر ده چې کراغلې پالل شوي روایات بکړم مات. کراغلې پالل شوي روایات بکړم مات شو خیال بکړم د وصل ماسپښینه در نظر. دا بیا اورم. مهرباني. کراغلې پالل شوي روایات بکړم مات شو خیال بکړم د وصل ماسپښینه در نظر. او پتمنې مهاجرې پښتنې پیغلې د وخت. پتمنې مهاجرې پښتنې پیغلې د وخت سل زر ضمیر پروش نران بېدینه در نظر. او شوخۍ کې به یې ویل راته دنګ ژڼ یې د ټول چم. شوخۍ کې به یې ویل راته دنګ ژڼ یې د ټول چم دا توره غنم رنګه لونګینه در نظر. او دردمند داوړ نور څه لري بې سا او بېلزان. دردمند داوړ نور څه لري بې سا او بېلزان وطنه د خپل ځان نه هم شیرینه در نظر. زبردست. دردمند داوړ صاحب یو دوه غزل نور هم در مطلب د غزل اریان صاحب چې لکه شیشه لکه نزک بنګړی ټوټې شو. لکه شیشه لکه نزک بنګړی ټوټې شو ستا په د دوو ترخو کیسو سړی ټوټې شو. او علم صاحب شعر ده چې دواړه د مینې په نوم یو شان مړه شول ومې لیدل. دواړه د مینې په نوم یو شان مړه شول ومې لیدل غغه زرې خوره شوه دی ټوټې شو. زبردست. دا بیا اورم. دواړه د مینې په نوم یو شان مړه شول ومې لیدل غغه زرې خوره شوه دی ټوټې شو. او زه چې زړه ماتی شوم نو تا ته مې خیرې ونه کړې. زه چې زړه ماتی شوم نو تا ته مې خیرې ونه کړې ته هم دعا کوه که ستا زړګی ټوټې شو. او خدایه د دې کلي خو هره پیغله وسوځېده. خدایه د دې کلي خو هره پیغله وسوځېده. خدایه د دې کلي خو هر زلمی ټوټې شو. مقتد اریان صاحب چې د دردېدلي دردمن حال یې راته داسې ووې چې چاته ښکاري نه خو ژږ ژوندی ټوټې شو. زبردست. دردمند داوړ صاحب اخري یو بل غزل در ناروم بیا به خپله مرکه راغونډوو. چې ته څوک یې تېرې شوي زمانې څه درته وایي. تېرې شوي زمانې څه درته وایي اوس څنګه یې د دور آینې څه درته وایي. او د ویرې د وهمونو یې حدونه شته که نشته. د ویرې د وهمونو یې حدونه شته که نشته عشق پې چې ته پرې راشې دا کوڅې څه درته وایي. علم صاحب شعر ده چې پتنګه خبروې به مې له دې حسینه رازه. پتنګه خبروې به مې له دې حسینه رازه نږدې دي چې ډیوې ته کړي لمبې څه درته وایي. پتنګه خبروې به مې له دې حسینه رازه نږدې دي چې ډیوې ته کړي لمبې څه درته وایي. او چې مور راته رایاده شي نو وپوښتم د بل نه. چې مور راته رایاده شي نو وپوښتم د بل نه له کوره چې راوځې نو ادې څه درته وایي. او شعر ده اریان صاحب چې اختره په خیر راغلې خو پوښتنه درنه کړمه. په خیر راغلې خو پوښتنه درنه کړمه زمونږ د زلمو ډکې حاضرې څه درته وایي. او دردمند چې قرارې وي غرض ور باندې مکړه. چې قرارې وي غرض ور باندې مکړه خو پوی شه که یې شونډې رپېدې څه درته وایي. مهرباني. شکریه. ډېر زبردست دردمند داوړ صاحب. په دویم ځل به زموږ مینهوالو ته او د ځوان کل ته تاسو څه پیغام ورکول غواړئ؟ موږ مخشیا په مخکینۍ چې کومه مرکه اریان صاحب موږ تاسو کړې وه هغې کې هم دا خبره کړې وه چې یاره علم ته قلم ته کتاب ته دې ته چې کومه دا د توجه زیاته ورکول پکار دی ولې چې په دې کې دغه مسلې حل دی
نور خو موږ تاسو وکتل هر څه باندې ستړي شو خو پښتون چې خپل تقدیر بدلول غواړي پکار ده چې پوهه وکړي پوهې ته مخه کړي. مننه ډیره مننه دردمند داوړ صاحب چې موږ ته مو په پروګرام هنداره کې په دویم ځل وخت وایستو نستې مو راسره وکړلو. ګرانو مینوالو دا و دردمند داوړ صاحب چې دنه مو غزلې هم درته ریکارډ کړلې په دغه امید چې ستاسو به خوښې شي. نو اوس د پروګرام په دې اخري شیبو کې ما اریان داوړ او زما سره ناستو ملګرو او دردمند داوړ ته راکړې اجازه تر بلې مرکې پورې مې په خدای سپارم. د خدای په امان.